سلامونه دوستانو، نن د آینس په درس کې څلورمه ویډیو جوړوم. په تیرو ویډیوګانو کې متاسفانه ما پارت 1 پارت 2 نه دي لیکلي، نو دغه څلورمه ویډیو ده او نن زموږ اساس موضوع په دې باندې ده. کله چې موږ له چا څخه پوښتنه وکړو چې ستاسو نوم څه شی دی او موږ پوه نه شو، نو موږ ورته وایو کولی شئ د سپیلنګ ولیکئ، یعنی یو توری ولیکئ. نو راځئ په دغه موضوع باندې ځان پوه کړو. یو A ده، A یو B ده. A یعنی A له B څخه پوښتنه کوي wie heißen Sie. A له B څخه پوښتنه کوي wie heißen Sie، ستاسو نوم څه شی دی؟ B ورته وایي Joachim Schulte، زما نوم Joachim Schulte ده. د خارجیانو نومونه اکثره ډېر سخت وي، په اسانۍ باندې څوک نه پوهېږي. نو A ورته وایي wie bitte، یعنی بخښنه غواړم زه پوه نه شوم. هیڅ کله به دوستانو چاته نه وایي چې وس دا انفارمل ده، یعنی غیر رسمي ده. دا فارمل ده او مؤدبانه استعمالیږي. وی بیټه یعنی زه پوه نه شوم، بخښنه غواړم. وی شغایب مندس، یعنی دغه نوم څنګه لیکل کیږي؟ بی ورته وایي مومنت، یو دقیقه صبر. اش بوخشتبیغه، یعنی دې درته سپیلنګ وایم یا سپیلنګ لیکم، یو توری درته لیکم. لکه لاندې ورته وایي یوت او ا سی ها ای ام، Joachim اس سی ها او ټي ا، شوټه. نو مکمل نوم ورته ویلې Joachim Schulte. دغه یو توری ته چې بیل ورته وایي دې ته څه وایي؟ بوخشتبیغه، یعنی سپیلنګ ورته مکمل ویلې. بل دوستانو یو نوی ټکی زده کوو. یو موږ سره ده فامیلی نامه، د فامیلی نوم، یعنی لکه دلته زه وایم احمدزی، دا فامیلی نوم ده. فو نامه وایي د تاسو خپل لومړنی نوم، لکه وایم احمد الله. لند وایي ملک ته، یعنی ستاسو ملک څه نوم ده؟ افغانستان. شټاټ وایي یعنی کوم ښار، یعنی سیټي چې په انګلیسي کې وایي کوم ښار، یعنی زه وایم کابل. نو زموږ او تاسو نننۍ دغه موضوع وه. خدای دې وکړي چې یو څه ورڅخه زده کوئ.